دلوی او بخونکی څښتن تعالی په نامه به نام خداوند بخشاینده او مهربان. لیلا فیضی هم او غواړم چې تاسو ته د پښتو مضمون چې د دري ژبو لپاره د 5م ټولګی تاسو ته وړاندې کړم. لیلا فیضی هستم. میخوایم که اولین جلسه صنف 5 مضمون پشتو را از نصاب تعلیمی دری زبان ها با شما در میان بگذارم. هیله لرم چې تر پای را سره اوسئ، تا پایان همراه ما باشین او یو څه زده کړئ و چیزی را بیاموزین. لکه څنګه چې ګورئ قسمی که میبینین لومړنی ویدیو ده، اولین ویدیو هست و مضمون پشتو صنف 5. دلته د کتاب انځور دی، تصویر عکس است. پشتو 5م ټولګی صنف د دري ژبو لپاره برای دری زبان ها. د کتاب ځانګړتیاوی یعنی که خصوصیات. بسم الله الرحمن الرحیم. ملی سرود، همداسې د پوهنې د وزیر پیام وزیر معارف پوهنی چی میشه؟ معارف. فهرست یا لړلیک شماره سرلیکونه عناوین مخونه هم صفحات میشه چې موږ له لومړۍ شمیرې تر 28مې شمیرې پورې درس لرو، یعنی 28 درسونه لرو، 28 درس داریم او یو پاڼې لرو، 71 صفحه داریم. لومړنی لوست درس اول ما و شما قرآن کریم. زموږ موخه څه ده؟ هدف ما چی هسته؟ د پښتو ژبې زده کول، یادگیری زبان پښتو، د لوستل، لیکل او ژباړه کول، معنا کردن، خواندن و نوشتن همین درس، د قرآن کریم په اړه معلومات ترلاسه کول، په پښتو ژبه معلومات به دست آوردن و گپ زدن با زبان پښتو در مورد قرآن کریم. نو به دقت غوږ نیسو، خوب به دقت گوش میگیریم، هر کلمات جدیدی که هست او را هم یادداشت میکنیم. لومړی اول لوست درس اول قرآن کریم. موخه، اهداف، هدف. موخه، هدف. د متن لوستل، خواندن، لیکل، نوشتن، د الله د احکامو منل، احکام حکم های خداوند منل، قبول کردن او عملی کول و عملی ساختن، یعنی در عمل پیاده ساختن. این هدف درس است که کتاب براتان تعیین کرده. د متن لوستل، لیکل، د الله د احکامو منل او عملی کول. پوښتنی سوالات په واقعی که هست در دویش در معنا میته و باید هر دوتایش استفاده شد. در وسطشان کلمه دیگه بیاید. در تاسو شما به څوک کی ووایی بگوید. در بین شما کی میتونه بگوید که چی که قرآن کریم د چا کی کلام سخن یا کلام دی است. کی میتونه بگوید که قرآن کریم کلام کیست؟ په تاسو کې څوک د قرآن شریف تلاوت کولای شي؟ در بین شما کی قرآن کریم را تلاوت کرده میتواند، کولای شی کرده میتواند. قرآن کریم د الله کتاب دی است. دا این کتاب د جبرائیل په واسطه جبرائیل پر بالای حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده است. الله قرآن کریم د انسانها د لارښوونې راهنمایی لپاره برای رالیږلی فرستاده دی است. قرآن شریف 30 سپاره یا جز و 114 سوره ها دارد. ما پر گفتیم چی است؟ بالای قرآن کریم ایمان لرو داریم. څوک کسی، چی که کسی که قرآن کریم په لارښوونو رهنمایی ها عمل می کند. ببینید اینجا پر گفتیم چی هست؟ در اول گفتیم به معنای در هست. وکی در صورت که هر دوتایش یک جای به، ولی اگر به صورت تنهایی به مثلا پلارخوانو اینجا به معنای به هست.
په لارښوونو به راهنمایی ها عمل کوی میکند په در دنیا و آخرت کی. چرا در گفتم؟ چون اینجا که هست در دنیا و آخرت که خوب برخی سهم خواوند صاحب وی می باشد. در دنیا و آخرت صاحب یک بخش خوبی یا قسمت خوبی می باشد. که قرآن کریم دی چه کتاب دی؟ دی الله تعالی کتاب دی. کتاب کی هست؟ خداوند هست. در کتاب دی جبرائیل په واسطه پر حضرت محمد نازل شوی دی، نازل شده هست. الله قرآن کریم دی انسانانو د لارښوونې لپاره را لېږلی دی. برای راهنمایی انسان ها قرآن کریم را خداوند فرستاده هست. قرآن شریف 10 سپاره او 114 سورتونه لري. قرآن کریم 30 سپاره و 114 سوره داره. ما پر قرآن کریم ایمان لرو. ما به قرآن کریم ایمان داریم. څوک چې کسی که د قرآن کریم په لارښوونو عمل کوي، به راهنمایی های قرآن کریم عمل می کند او په دنیا او آخرت کې به د ښې برخې خاوند وي. در دنیا و آخرت صاحب یک قسمت خوب یا صاحب بخش خوب می شود. په دویم پاڼه کې در صفحه دوم شما در این قسمت محاوره بیایید. دیگراش برای شما فقط برای استاد راهنمایی است. شما این قسمت ببینید محاوره هست، مرکه ده. لومړی زده کوونکی شاگرد اول، زده کوونکی شاگرد دویم، زده کوونکی شاگرد دوم. قرآن کریم د چا کتاب دی؟ قرآن کریم د الله کتاب دی. الله قرآن کریم انسانانو ته د څه لپاره، څه یعنی چی، د څه لپاره را لېږلی دی، فرستاده هست. الله قرآن کریم د انسانانو د لارښوونې لپاره را لېږلی دی، فرستاده است. لغت ها را خوب براتان گفتم. بازم یک سری لغت در کتابتان هم آمده. رسول، استازی، خدا، پیغمبر، تیروتن، اشتباه، دنده، وظیفه. استازی میتونیم نماینده هم بگویم. درس را ټولو، درس را جنبندی میکنیم. موږ نن راغلو او د 5م ټولګي لوست مو پیل کړ. درس صنف 5م را آغاز کردیم. لومړی لوست و درس اول بود قرآن کریم. موږ دلته زده کړو چې قرآن کریم د چا کتاب دی. در اینجا یاد گرفتیم قرآن کریم کتاب کی هست، توسط کی، د چا په واسطه، پر چا باندې نازل شوی، توسط کی، بالای کی نازل شده هست، څو سپاره او څو سورتونه لري، چند سپاره و چند سوره داره. اگر کسی بالایش عمل بکنه به راهنمایی های قرآن کریم که څوک د قرآن کریم په لارښوونو عمل وکړي، نو په دنیا و آخرت کې به د څه شي خاوند شي، صاحب چی چیزی می شود. دا د تاسې درس حتما مو زده کړی دی، حتما یاد گرفتین. کورنۍ دندې په شکل کولای شئ د قرآن کریم په هکله هغه موضوعات چې تاسې پرې پوهیږئ، موضوعاتی که شما میفهمید، مثلا چند دانه آیت داره و موضوعات دیگه که میخواین کار بکنین، هغه په پښتو ژبه ماته په کامنت کې ولیکئ. در کامنت بریم په زبان پښتو نوشته بکنین. زه به د تاسې کامنت اصلاح کوم او که چیرته کومه ستونزه وه هغه ته به اصلاحات راوړو. نو تر بیا چې زه راځم او دویم لوست تاسو ته وړاندې کوم، تاسو پاک ذهن تا سپارم تا وقتی که درس دوم را براتون آماده میکنم و بر شما تقدیم میکنم. به خداوند پاک میسپارمتان.